الرحمن الرحیم کتونکو دا مهال زه د ضلع شنګلې ستر بازار کروړه کې موجود یم. نن د سیمی فاینل میچ دی د پاپا والیبال ټورنمنټ. الرحمن الرحیم د ټول نه لاول تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د دې کوریج د لپاره راغلئ، ډېره مهرباني. ما خپل په خبرو کې وی دا زما د لپاره د یو غټ اعزاز خبره ده چې د پاپا د نوم سره منسوب کم ټورنمنټ چې دی زدان د هغې چیف ګیسټ یم او پاپا دی الله تعالی وبخي هغه زموږ د کروړې یو لیجنډ سیاسي سماجي کارکون نه بلکې لیډر و او د پوره کروړه چې ده هغه چې د خپل آیډل ګڼي. ما خپل په خبرو کې ذکر وکړو پاپا هغه شخصیت دی چې کم په دې وطن ته چې کم سیاست راغی د هغې بانی ارکانو کې د هغه شمار کېږي. بیا چې کله لوکل باډي متعارف وه په دې هغه کې وطن کې نو پاپا چې دی هغه انتخابي سیاست د هغې نه شروع کړو او ګټه یې هم وکړه او د کروړې دپاره د هغه ډېر زیات خدمات دي. نو سپیشلی زما د راتلو مطلب چې نن د پاپا د سره منسوب وو دې نه مخکې هم دا عرض وکړو چې موږ له پکار دي چې کم زموږ مخکې په معاشره کې یو اهم کردار تیر شي د هغه په نوم سره موږ گیمز هم انعقاد وکړو او بل له خیر ښېګړې چې موږ کم کار کوو نو هغه هم خپل د لیجنډ او د خپل د مشر او د رهنما چې کم دی د هغې نوم سره منسوب کړو نو په دې کې به خلکو کې اویرنس پیدا شي او د هغو چې دی هغه کردار به مخې ته راشي نو خلک به معلومات کوي چې د دې نوم سره منسوب شوی دی د دې څه وجوهات دي نو نوي نسل کې به هغه اویرنس چې زموږ مشرانو څه کردار و په دې معاشره کې. الرحمن الرحیم زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دې له راغلی او د ناظم صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې د خپل قیمتي ټایم موږ له راکړو منګورې ته روان وو څنګه چې هلکان ووي او په دې نوم باندې چې د څنګه ووي چې د پاپا خبره پکې راغله نو د خپل هغه کار کینسل کو دې له راغی نو د پاپا هغه کوم شخصیت چې کوم هغه معرفت چې کوم نو هغه د شانګله کې نه بلکې د شانګلې نه بهر هم په خپل هغه خدماتو باندې هغه خپل نوم ګټلی نو څنګه چې ظاهر شوی چې څنګه د پاپا سیاست او څنګه خدمت موږ به کوشش کوو چې په هغې باندې وچلېږو ولاړ شو نو او بل دا کشران داسې کل چې کوم اوس راغلی دی نو دوی خو نوم اورېدلی نو چا اورېدلی او چا نه اورېدلی نو هغوی ته هم پته ولګېده چې دا پاپا څوک او د چا څه او د کروړې له هغه څه کړي دي څه خدمات یې حاصل نو هغې باندې دوی خبرې تاسو ته وکړې.